حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې مؤمن سړی لعن او طعن ویونکی نه وي او نه فحش ګوی وي نه بد کلامه وي. دې حدیث روایت بهقی په شعب الایمان کې کړی دی. محترم مسلمانان ورونو، مطلب د حدیث دا دی چې بد کلامی، فحش ګویی او د نور خلاف بد زبانی دا عادتونه د ایمان سره منافی دي. دا خوی د منافق دی، د ایمان سره منافی عادتونه دي. نو مسلمان ته پکار چې دې کارونه ځان بچ کړي، به خصوصا په دغه ورځو کې چې ذوالحجې اوله عشره ده. دا خو د عبادت ورځې دي. په دې ورځو کې الله جل شانه ته نیک اعمال وړاندې کول الله پرې ډېر خوشحالیږي. نو دې وجې نه نیک اعمالو ته زور ورکوي. د داسې کارونو نه چا سره جنګ کول، چا ته فحشګویي ول، چا ته بد زباني، چا ته بده ژبه استعمالول، د چا سپکه کول، چا تذلیل کول، دې نه ځان وساتئ. دا د مسلمان صفت نه دی، دا خوی د منافق دی، عادت د منافق دی. دا منافقانه اعمال دې نه ځان وساتئ او بیا په دې ورځ کې خو بیخي ځان ترې وساتئ. د دې وجې نه په دې عشره کې دا د ذوالحجې ورځې دي، اختر نه مخکې دا ورځې ډېر ثوابونه لري. روژې نیسئ او 5 وخته مونځ جمع سره کوئ. او خصوصا دا خبره د بار پر حدیثی کومه چې ځان ګناهونه نه وساتئ. په بازار کې ګرځئ، د خپل نظر حفاظت کوئ، پردو ښځو ته مو ګورئ او غیبت مه کوئ، دروغ مه وایاستئ او دارنګې د مور و پلار قدر عزت کوئ، نافرماني مه کوئ. بس هر هغه کار کوئ چې الله پې خوشحالیږي، هر هغه کار مه کوئ چې الله پې خفه کیږي. نو په دې ورځو کې عباداتو له زور ورکئ او دغسې ګناهونه چې په دې حدیث کې به بیان شول خصوصا د دې نه ځان وساتي او ځان ترې نه بچ کړي او اجتناب ترې وکړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.